دا فضیلت قرآن حوالې سره اخري خبره کوو. دا قرآن کریم او دا روژه دا به قیامت پر ورځ د انسان شفارس کوي. روژه به وایي یا الله دا سړی ما رځې د خواهشاتو پوره کولو نه خوراک څښاک نه منې کړی و، یا الله زه ستا په دربار کې ستا په در کې د ده شفارس کوم، زما شفارس قبول کا. قرآن به یا الله ما شپې دې د خوب وخت کلی و، د زما تلاوت کولو، زما تلاوت اوریدلو، یا الله زه ستا په در کې شفارس کوم، زما شفارس قبول کا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي دا دواړه تکړه شفارسیان دي، فیشفعان د دې دواړو شفارس به قبول کړي شي. هغه ورځ باندې یوم یفر المرء من اخیه وامه وابیه وصاحبته وبنیه لكل امرئ منهم يومئذ شأن یغنیه. هغه ورځ باندې چې پلار د زوی نه تښتي، زوی د پلار نه تښتي، مور د لور نه تښتي، لور د مور نه تښتي، ملګری د ملګري نه تښتي، پیر د مرید نه تښتي، مرید د پیر نه تښتي، استاد د شاګرد نه تښتي، شاګرد د استاد نه تښتي، چې ما نه څه نیکۍ ونه غواړي، ما نه څه مدد ونه غواړي. او هغه ورځ باندې به تا سره داسې تکړه شفارسیان موجود نو بیا تعالی له څه غم دی. نن چې تا ته ستاسو عدالت کې یو مسله ده او تا ته چې پتی ما سره تکړه شفارسي دي، ستا سر نه پروا نه، تا ته پته تا ته یقین چې بس کیس ما ګټل دی، چې ته داسې یو وکیل دی، تا ته پته چې دا وکیل داسې وکیل دی چې د چېرته میدان نشاته شوی نه دی، میدان یې نه دی پرېښود چې چېرته چا وکالت کړی شو. اگر چې هغه وکالت څنګه کوي څنګه نه کوي بیا له خبره، خو زه تاسو ته یو مثال لاګو. خو چې یو کس ته دا پته ولګي چې ما پورې پاکستان تکړه وکیل زما شفارسي دی، نو هغه دا سوچ کوي که نه چې نن خو ما کیس ګټل دی. هغه وکیل باندې دومره سوچ لري، نظریه لري، تصور لري چې هغه ستا د عقل ذهن خیالاتو کار دی. او پیغمبر علیه السلام الله چې درته کوم فرمایي چې دا دواړه تکړه شفارسیان د هغې باره کې د څه نظریه ده. زما ستا هر څه بدلېدی شي، دا ځمکه پورته تللی شي، اسمان ښکته راتلی شي، خو نبي علیه صلات وسلام فرمان دروغجن نشي کولی. د انسان په دې خبرې کې غلطۍ احتمال شته، خو نبي علیه صلات وسلام د ګناهونو نه معصوم دی، هغه په خبرې کې هېڅ شک و شبه نشته. هغه فرمایي چې دا قیامت پر ورځ به ستاسو شفارس کې الله دې وکړي چې دا مونږ داسې دا ولولو، داسې دا روژه ونیسو چې دا قیامت پر ورځ زموږ شفارس وکړي. ووایه آمین.